دا بریلویان له الله ما سوا بل چاته سجده روا هم بولي که یې هم هغه پیرانو ته ډېره غټه عقیده لري پیرپرستي ډېره پیرانو ته سجدې کوي اوس خو دنیا پرمختللې ده د انټرنیټ دور ده شاید تاسې به هم لیدلي وي ما خپله ډېر داسې لیدلي دي چې پیر ورته ناست وي او ورته ولاړې دی نوبت پر نوبت راځي کتار یې جوړ کړی د پیر په پښو کې سجده کوي تېرېږي دا ستا ډېر اوس په دغو کې یې ورکوي د فیسبوک کې وي یا په فلاني کې وي یا په فلاني کې پیرانو ته سجدې کوي او ځان پر ما وتا نه راکوي وایي تی خراب یاست پیران نه نو دا هم په خوله باندې لا اله الا الله وایي زما ستا په جامه کې دي ځان ته پر د امام صاحب پر مذهب سر متوي د نبي علیه صلات وسلام خو ځانونه عاشقان بولي مګر سجدې له الله ما سوا بل چاته کوي داسې خلکو ته کوي چې هغه ته ووینې د هغو شکل هم د سړي داسې خلکو ته سجدې کوي بیا دوی وایي چې یوه سجده د تعبد ده یوه سجده د تعظیم ده وایي دا فرق سره وایي د تعبد سجده له الله ما سوا بل چاته نه ده روا او د تعظیم سجده بیا پیرانو ته نو یې کوي پیرانو پر دا باندې ما مخکې خبره کړې ده نه د تعظیم سجده بل چاته روا ده نه د تعبد ځکه حدیث راځي امام مسلم حدیث نقل کړی ده چې نبي علیه صلات وسلام ارشاد ده چې صحابه ورته وویل چې یا رسول الله تا ته اوښ سجده وکړه نو موږ به هم درته وکړو یا موږ پارس ته تللي وو هغو خپلو مشرانو ته سجدې کولې موږ به هم تا ته وکړو نبي علیه السلام ویل یا دا کار سجده له الله ما سوا بل چاته نه ده صحیح که یو چاته صحیح وایي ما به دا ښځې امر کړی وای چې دا خپلو خاوندانو ته سجده کوله نو نبي علیه السلام هم په دې فرق پیدی که دی وایي چې دا فرق وایي نو نبي علیه السلام به ویلي وایي چې دا ښځې چې دا خپلو خاوندانو ته د تعظیم سجده کوي قسم د تعبد دا دې نه کوي خو لیکن نبی علیه صلات وسلام دا ارشاد ده د مسلم حدیث ده نبی علیه السلام مطلق خلق مانه کړو چې له الله ما سوا بل چاته سجده نه ده او بریلویان یو لوی اکثریت ده دا پنجاب و کراچي خو تقریبا اکثر بریلویان مدرسې لري درس و تدریس کې کیږي مګر په دغه آفت باندې اخته دي له الله ما سوا دغسې بلاو ته سجدې کوي چې ما او تاسو ته مثلا او دا خبره مې په دې درته وکړه دا د بریلویت نظریه د لیم شته د لیم ډېر خلک په مستقیم یا په غیر مستقیم شکل د بریلویت ته کار کوي د بریلویت نظریې پر مخ بیایي یوه نظریه د بریلویت دا د هغه وایي نبي علیه السلام لره علم غیب ثابت او قرآن دا رد کړی د سوره مائده کې آیات راځي الله نبي علیه السلام ته وایي چې ته ورته ووایه چې ما لره علم غیب نسته او دوی وایي چې نبي علیه الصلات وسلام لره علم غیب ثابت او دا بالکل د کفر کلمه ده له الله ما سوا بل چاته علم غیب ثابتول دا سخت حرام خبر او دا دلیل سته تا هم دغه جوړي ما هم دغه جوړي د دغه نظریه د پاره کار کوي اوس موږ خو افسوس دا ده موږ په ځان نه یو خبر دی یو چا د پاره کار په خپله اوس موږ په دې نه یو خبر چې له دا موږ ناستو خلکو پوښتنه وکړي چې هلکه دلته خو دا څلور ډلې دي ته په کومه یوه کې سلفی یې دیوبندی یې بریلوی یې پنجپیری یې کوم یو په ځان نه د خبر زه اوس د چا پر چا مې زه څه رقم کېدلی شي چې دا په یو دغسې کنده کې په ساوسه وایي چې له هغه څخه بیا ختل ګران نو د الله جل جلاله څه ما سوا بل چاته سجده کول حرام څوک چې توجیهګانې کوي لکه بریلویان چې کوي دا زموږ نظر نه ده دا علمي تحقیق نه ده دا د پیغمبر ارشاد نه ده دا سل په سل کې له سمې لارې غلطي ده له الله جل جلاله ما سوا سجده د بل چا حق نه ده دا د الله حق ده لا اله الا الله دغه معنا چې د سجدې لایق له الله ما سوا بل څوک نشته سوره محمد کې دا آیات راځي فاعلم انه لا اله الا پوه شه په دې الله حکم کوي چې ځان پوه که دی مه کوه لکه بریلویان
چې هرې ډبرې ته دې سر ټیټ کړی فاعلم انه لا اله الا الله پوه سه لایق د عبادت لالا ما سوا بل څوک نشته په دا خبر ځان کړه هغه خصوصیات چې عبادت بلل کېږي یو په هغو کې سجده د لالا ما سوا بل چاته بې نه کوي نظر به د بل چا پر نامه نه ږدي د پلاني د اروا په خوښي موږ خلکو کې دا سته سوندر مې نظر کړی ده د پلاني د اروا په خوښي دا کفر د سرې دغه سخوندر حرام ده یو په هغو حرامو شیانو کې چې راځي چې غوښې یې مرداري دي سړی یې نه خوري وما اویل به لغیر الله نو کم شی چې د الله حق د هغه به الله ته سپارې نو به د دا کلمه باندې ته پوه سوی چې لا اله الا الله دې مسله باندې مخکې موږ ډېر بحث کړی ده چې د خالق حق مخلوق ته ورکول دا کفر ده د مخلوق حق خالق ته ورکول دا کفر د لا اله الا الله دا یوه جمله وه په سوره محمد کې راله پسې سوره فتح کې د سوره فتح کې دا بله جمله راځي محمد رسول الله محمد د الله رسول د بریلویانو په قول چې ونه کوي یوه خبرې ما مني خراب تخم د بریلویانو دا د درواغو کیسې چې دا ماران کېږي لړمان کېږي دا ټول د غزوی مړو جوړې کړي دي او دا د انګریزانو روزل سوی جماعت ته شاه احمد رضا بریلوي تاریخ چې وګورې دا د هندوستان چې هغه وزیر اعظم و د وخت لارډ میکالي دا د هغه ډېر نږدې سړی و هغه تې کار کوي هغه دا تخم یې شیندلی